بسیار خوب کوالیتی داره. د کندوز ولایت په البیروني خصوصي روغتون کې د لیپراسکوپي او اندرولوژي هم د لایزري عملیاتو بیلابیلې څانګې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست مشرتابه، د نوموړي خصوصي روغتون مسؤلینو، روغتیا پالانو او د دغه ولایت لسګونه مخورو برخه اخیستې وه. غونډه کې د البیروني خصوصي روغتون مسؤلینو وویل چې د دغو څانګو له پرانیستلو یې موخه هیوادوالو ته د معیاري او عصري روغتیایي چوپړتیاو برابرول دي. همدارنګه د یاد روغتون مسؤلینو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم په روغتیایي برخه کې د پاتو ستونزو د حل لپاره خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. زیاتو مریضانو به مراجعه کوله، هغوی به چې دی د لیزري عملیاتو تقاضا درلودله، نو بیا به له موږ نه چې دی ریفر کېدل کابل ته مرکز ته، یا به چې دی بهر ملک ته تلل، نو اړتیا زیاته لیدل کېدله. دا بخښونه مو فعاله کړل. د امارت اسلامي له راتګ وروسته چې کله امنیت ټینګ شوی دی، تر ډېره پورې موږ پیشرفت کړی، زیات بخښونه موږ فعال کړي دي، او تر ډېره سرمایه ګزاران دې ته لیوال دي چې سرمایه ګزاري وکړي او په خپل وطن کې د خلکو لپاره د اسانتیا برنامې برابرې کړي. بل لورته د کندوز ولایت د عامې روغتیا رئیس د یاد خصوصي روغتون د مسؤلینو هلې ځلې وستایلي او زیاته کړه چې د دغو دوو حیاتي او مهمو څانګو پرانیستل نه یوازې د کندوز بلکې د زون په کچه د عامې روغتیا د سکتور لپاره یوه لویه او ارزښتناکه لاسته راوړنه ده. چون زمونږ او ستاسې وطن نوی د پرمختګ په طرف روان دی او طبابت هم یو مهمه برخه ده، نو زمونږ غږ په ټولو تجارانو باندې دا ده چې په کندوز ولایت کې الحمدلله د سرمایه گذارۍ مکمله زمینه برابره ده. موږ هم په خدمت کې یاستو، ټول مسؤلین نظام په خدمت کې ده. دوی دې راشي دلته سرمایه گذاري وکړي په مختلفو برخو کې، او تر څو چې هم د ولس مشکل رفع شي او هم د دوی سرمایه په ځای باندې مصرف شي. له دې سره هم مهاله یو شمېر روغتیا پالانو او عامو خلکو د نوموړي روغتون د دغه لوی ګام ستاینه وکړه. د دوی په وینا له دې وړاندې به د شمال ختیځ زون د بیلابیلو ولایتونو ډیری ناروغان د درملنې لپاره پلازمینې کابل او یا هم بهرنیو هیوادونو ته په لوړو لګښتونو تلل، چې د دغو څانګو له پرانیستلو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې په کندوز کې حل شي. امروز ما شاهد برگزاری و فعال شدنش بودیم، یکی بخش لپراسکوپی و یکی بخش اندرولوژی که به اصطلاح عامیانه مردم ما اینا عملیات‌های لیزری میگفتند. یک ضرورت بسیار حساسی و یک ضرورت مبرم جامعه ما شما در دمی زمان است، به خاطر از اینکه همچون عملیات‌های مدرن روز است که ما به خاطر از اینکه به چیز مدرن دسترسی پیدا کرده باشیم. این یک از ضرورت‌های مبرم جامعه بود. این یک گام بسیار بزرگ بود دیگه، یک سرمایه واقعا معنوی است برای مردم کندوز که توسط یک تاجر و یک متشبث خصوصی که امروز در اینجا افتتاح شد و این سهولت‌های بسیار خوبی را برای شهروندان کندوز مهیا کرد. د یادول وړ ده چې د دغه روغتون رهبرۍ تر دې وړاندې هم د کندوز ولایت په کچه د روغتیایي برخې د پرمختګ لپاره مهم ګامونه پورته کړي وو، چې له برکته یې د دغه ولایت د اوسیدونکو د ډیری ستونزمنو ناروغیو درملنه په همدې ولایت کې ترسره کیږي.